زما څلیرې پر تتۍ لوېدلې قامه. د زاړه مصر پر لویو زړو ګارو، د یونان پر دیوالونو او کلاوو، په زرو کلونه شاته انسانانو پر ډبرو دي کیندلي د خپل ژوند و ژواک رسمونه. یو ځای ګورې انسانان نیزې په لاس کې له خونخوارو ځناورو سره ښکېل دي او د ژوند د امتداد لپاره ټوله ورغلي د وحشي حیوان په غېږ دي. بل ځای ژوند دی، آبادۍ دي، ولسونه ښېرازۍ دي. پر ډبرو کیندل سوي دې شکلو کې د پخوا د انسانانو په څهرو کې هم په سترګو هم یې موټو او سینو کې زه یې وینم د ژوندي پاته کېدو یوه جذبه ده، تحرک دی، ولوله ده، تلوسه ده او د مرګ له هغه مست تاوده ډګره هر یو غواړي صوبمن ووځي چې ور وښوي خپلو اولادو ته د ژوندي پاته کېدلو هنرونه. غواړي خپلو څو نسلونو ته دا پرېږدي چې ژوند خوځښت دی، حرکت دی، د طوفان په غېږ ورتلل دي او په ستونزو کې همت دی. زما څلیرې پر تتۍ لوېدلې قامه، پر ډبرو په رسمونو کې پیغام دی د ژوندي پاته کېدلو یو لوی راز دی. هغه دا چې تر څو دې په فکرونو کې پرواز وي، چې تر څو دې د ارمان ښارونه ساز وي، د دماغ په دهلیزونو کې دې شعور وي، په سینه کې دې د څه کولو اور وي، ته ژوندی یې. که دې سترګې د رڼا لارې څارلې، که دې پښې هم پر سبا باندې ورتللې، که دې ولی په هواو او روان وې، ته ژوندی یې. زما څلیرې پر تتۍ لوېدلې قامه، تر لوېدلو وروسته څوک نه پسې لوېږي، د ژوندیو په څېر څوک راپورته کېږي. دغه مه وایه چې نسم، ته پوهېږې ستا هر فرد یو لوی ولس دی، ته ولس یې، ته ولس یې او په تا جوړ لوی ولس دی. ستا په موټو کې د خدای د موټو وس دی. زما څلیرې پر تتۍ لوېدلې قامه، دغه مه وایه چې نسم، دغه مه وایه چې نسم.